سلامونه نیکې هیلې احترامات د مظلوم غږ خیریه بنسټ مسؤله یم. د روژې مبارکې میاشتې نن شلمه ورځ ده. زه نن یو ځل بیا یوه داسې کورنۍ ته راغلی یم چې دوی د فقر او غربت سره ژوند کوي. هغه وروڼه چې اوس مهال دا ویډیو ګوري له ما سره ملتیا وکړئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ. پیزانونه د رب اوري، پیزانونه د رب اوري، زړونه سپین کړي لکه ستوري، لنه پراته ژوندون ژغوري، لنه پراته ژوندون ژغوري. ښکلې میاشت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورجانې څنګه یې؟ ښه یې؟ صحت مو ښه دی؟ روژې مبارک میاشت سره څنګه یې؟ اولادونه مو ښه دي؟ ښه تېرېږي، بس زارحال دي. خورجانې ستاسو د کورنۍ پته موږ ته چا راکړې وه او موږ راغلو یو تر څو ستاسې غږ تر هغه شتمنو او مالداره وروڼو ورسوو چې ستاسې لاسنیوی وکړي. تاسې د خپل د کورنۍ اقتصادي ستونزې او مشکلات هغه وروڼو ته ووایئ چې اوس مهال ستاسې ویډیو ګوري. زمونږ خو داسې ستونزه ده، خاوند مې معذوره دی او د جنون مرض لري او واړه بچیان مې دي، یو 10 کلن دی او نور بچیان مې واړه دي، د کار بار مې څوک نشته دی، ډوډۍ په بیه راوړو موږ 50 روپو ډوډۍ راوړو، په هغې باندې خپل وخت تېروو. ښکلې میاشت رمضان ده، پیزانونه د رب اوري، نه ما خپل پوښتنه کوي نه م پردي. دلته راغلي اوسېږو، مریضه یم، د مرستیا پیسې نه لرو چې علاج وکړو. د روح پاڼه کړي زرینه، له بدایو راحصار سي وړي قدم. خورجانې مه ژاړئ، الله تعالی لوی ذات دی، تاسې باندې به رحم وکړي چې دغه وروڼو باندې په زړونو په زړه کې رحم واچوي چې ستاسو لاسنیوی وکړي. خورجانې تاسو ته د کور سرپېر کار کولو والا څوک نشته دی؟ نه نشته دی کاروبار، خاوند مې دی معذوره دی، جوړون تکلیف لري او بیا مې دی ګیلاسګاډی وکړی، د هغې باندې 50 روپۍ راوړي، کله 20 راوړي، کله 20 راوړي، په هغې باندې خپل شپه ورځ تېروم. ستاسو د کور د ماشومانو تعداد څومره دی چې دومره 50 روپۍ ډوډۍ خو هېڅ هم نه دي ستاسو بس کېږي؟ بس ګزارحال چلېږو، نو غرمه خو همداسې په نهاره تېروو، ماښام یې بیا خوري راسره ډوډۍ. چې روژې مبارکه میاشت ده، په دې روژه کې تاسو ته څوک شی راوړي؟ نه هېڅ شی موږ سره نه دی شوی. ماښامي د روژه ماتي لپاره تاسو څه شی لرئ؟ بس الوګان پاخه کړو، کله بس هېڅ هم نه یم، داسې ناست یو. دا چې تاسو کور کې څه نه وي او روژې مبارکه میاشت ټوله ورځ په تنده او لوږې تېروئ، نو څه احساس کوئ تاسې؟ بس خدای ته صبر کوو، ناست یو. نو بېشکه الله تعالی ډېر لوی ذات دی، مورجانې تاسو ته صبر درکوي. هغه وروڼه چې اوس مهال ستاسو ویډیو ګوري، تاسو د دې نه څه غوښتنه لرئ؟ زمونږ د دوی نه دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او د غریبانو پوښتنه دې وکړي، زمونږ هېڅ څوک هم نشته چې زمونږ پوښتنه وکړي. ګرانو هېوادوالو، تاسو د دغه خورکۍ غږ واورېده، څومره د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده، حتی زوی یې لاس چلوي او د روژه ماتي لپاره هېڅ هم نه لري په کور کې، خاوند یې هم معذوره دی، مریض دی، وس یې نشته دی چې دوی ځان ته یو څه واخلي او هغه وخوري. روژې مبارکه میاشت ده، هره کورنۍ وګورئ چې ځان ته څه رنګ برنګ خواړه یې تیار کړي وي، خو دغه مورکۍ وایي چې زه الوګان پخوم، هغه هم چې کله وي الوګان پخوم او چې نه وي همداسې نهاره کښېنم. نو څومره سخت وخت دی او څومره په سختو حالاتو کې ده. زموږ افغانان ډېر په سختو حالاتو کې دي وروڼو. زه په ټولو مالدارو شتمنو وروڼو باندې غږ کوم چې راځئ، دغه دنیا خو هسې پاتې دنیا ده، د هغه دنیا لپاره ځان سره باید موږ او تاسې یو څه یوسو چې د دغه کورنیو لاسنیوی وکړو. ډېر د فقر او غربت سره ژوند کوي، څومره سخت حالات د دغه خورکۍ د دې د سترګو څخه اوښکې وچې کړئ او په شونډو یې مسکا راوړئ او د انسانیت حق ادا کړئ. که څوک غواړي چې خپلې مرستې په شفاف ډول تر اړموندو کورنیو ورسول شي، خپلې مرسته مو مظلوم غږ خیریه بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د وټساپ شمېره ده 080 شپږ شپېته 942. نور مو وخت نه نیسم، الله مو مل، خدای پامان، خوشحاله او کامیابه اوسئ. رمضان ده، پیزانونه د رب اوري.